السلام علیکم ګران شاګردان ولایت ویک شروع جوړ به راځو د نن سبق تر نن سبق چې دی هغه په انګریزي کې ایډوانس انګلیش وکیبلري یعنې دا داسې الفاظ دي چې هغه د عامو زده کوونکو نه دي زده ولې موږ ته تجربه شته موږ د تېرو 15 کالو راهیسې چې زه د انګریزي ورته وایم ما ته د ایډوانس او بګنر یا بیسیک وکیبلري ما ته رامعلومیږي نو راځئ دا وکیبلري زده کړئ دا هم په ژوند کې ډېر زیات استعمالیږي داسې وکیبلري چې هغه په ورځني ژوند کې بیخي زیات استعمالیږي راځئ تلفظ او معناوې دواړه زده کړئ موپ جارو وهل ورډ سټایل هر فن مولا هر کاره چې په ډېرو شیانو پوهیږي او انیزي بېقرار بېچین ناارام کمپیریټیولی د نورو په مقابل کې نسبتاً ریزنیبل مناسب کمپیریټیولی نسبتاً معنا موږ در نورو ښه دی دې دپاره دا استعمال ډومینیټ غالب رتلل بریالی کېدل یا راج ورکول آلدو که څه هم سویپ جارو وهل او بټرینګ چاپلوسي کول د چا خبره ده د کوچي ګوتې ورکول یا غوړې ګوتې ورکول څنګه داسې ورته وایي ښه ګیلټي معنا مجرم ویل اخلاقمند انیویټیبل ضروري یو داسې شی چې هغه خامخا کیږي علاج یې نه وي مخکې نه ګرځي او ایویډنټ ښکاره او کنوینینټ وسا یو داسې موټر یو ځای د ناستې ځای یو شی چې هغه وسا وي ډیوریبل مضبوط پایداره چې د ډېره وخته پورې ټینګ وي تکړه وي ویزډم عقلمندي سوپیریر اعلی یو ادنه یو اعلی ویل-بیینګ خوشحالي بهتري ټیمپر خشم غوسه او پولیټ ادبناک هغه څوک چې ادب لري ویزډم د وایز څخه وتلی دی وایز عقلمند ته وایي ویزډم عقلمندي کاشیسلی په احتیاط سره آوټ سپوکن داسې څوک چې خوله یې لایي چپه ورسته ګایږي د شي په کیسه کې نه وي ډیډیکیشن قرباني او لیبرل آزاد خیال چې آزاد خیال یې د شي په کیسه کې دی شرط په کیسه کې نه وي قید نورش پالل ساتل ریټرایو بیا کوشش کول لایبلیټي مسؤلیت ذمه داري ریکویسایټ ضروري یو شی ضروري ریفټ علیحدګي بېلوالی د دوه ترمنځ او سټیمنا د زغم قوت ده د برداشت قوت ده پریډکشن وړاندوینه پیشګویي ایډمایر ستاینه کول صفت تعریف کول پارټیکولر مخصوص ځانګړی مسګایډ بېلارې کول ګمراه کول پرووک راپارول خوښه وروستل یو څوک راپارول تیزول اپټیمیسټ پر امید خوشباوره چې امید لري پیسیمیسټ ناامید چې ناهیلی وي میجارټي اکثریت پرافر مناسب سم ټیک اوفینډ خوابدي کېدل ناراضه کېدل نو ګران شاګردانو که غواړئ چې دا وړزونه مو ښه زده سي یو کاپي راواخلئ دا باندې ولیکئ بیا به مو هېڅکله نه هېرېږي که جمله پر جوړه کړئ دا خو نو بیا بیخي د چا خبره د دوشش کیسه ده ښه مننه که مو سبق خوښ شوی ویډیو لایک کړئ که یو داسې پوښتنه لرئ چې هغه داسې وړ ځي هغه موږ ته په کمنټ کې ولیکئ چې دې ته څه وایي هغه به موږ تاسو ته درته ترجمه کړو مننه الله حافظ ښې چارې